خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن خپل به هم تاسو ان شاء الله ویډیوګانې تصویرونه وګورئ نو 40 کسان دي او 40 فامیلو ته د نن په ډله ییز شکل باندې د خوراکي موادو توزیع کوو. سلو 12 کورنۍ سره چې شاوخوا د 20 یا 25 کلیو کورنۍ دي او له هرې کورنۍ سره د 2 کلمه خوراکي توکو مرسته وشوه چې عبارت دی له یو پارسل اوړه، یو پارسل وریځې، یو بوتل 5 لیتره غوړي، 1 کیلو چای، 3 کیلو بوره، 3 کیلو ډال، 3 کیلو شیرني چې مجموعي قیمت یې د هر پاکټ 4500 افغانۍ کیږي چې جمله یې 5,04,000 افغانۍ کیږي. او بل دا چې د بارانونو او رشتونو له وجې د هوا خرابي له وجې بیا هم له 40 کورنیو سره انفرادي شکل د لاندې غذایي موادو مرسته وکړه، یعنې ډله ییز شکل باندې امکان نه و هوا خرابې وي. عبارت دی له یو پارسل اوړه، 15 کیلو وریځې، 4 لیتره غوړي، 1 کیلو چای، 3 کیلو بوره او 3 کیلو شیرني، 3 کیلو ډال چې د یو پاکټ قیمت یې 3650 افغانۍ کیږي، جمله یې 1,28,850 افغانۍ کیږي. او دا د نن الحمدلله له 40 کورنیو سره په ډله ییز شکل د خوراکي توکو مرسته کوو چې عبارت دی له یو پارسل اوړه، یو پارسل وریځې، یو بوتل 5 لیتره غوړي چې د یو پاکټ قیمت 3,200 افغانۍ کیږي او جمله یې 1,48,000 افغانۍ کیږي. الحمدلله د ټولو فامیلونو تعداد چې په دې مبارکه میاشت کې مو کومک ورسره کړی 201 فامیله کیږي او مکمل جمله پیسې 8,01,000 افغانۍ کیږي. نو له د خدمت خیریه بنسټ له مسؤلینو په اول قدم کې ډېره مننه کوو چې په دې مبارکه میاشت کې تکلیف او خواري کړې ده، غریبانو لاسنیوی وکړو. او په دوم قدم کې هغه چا چې کومکونه کړي دي الله پاک دې یو په زر باندې اجر ورکړي، الله دې خیر ورکړي، الله تعالی دې ورته قبول کړي. هغه دې مرسته راغلی، خدای دې خیر ورکړي. ما څوک نشته، لاس مې مای بېده، اوس به عیال مې بیخي ډېر درسره زما هم په خپل حال باندې شپنجری دوی سره د خدای شو وکړي، بیخي ډېره مرستې راسره وکړه. خدای دې توفیق ورکړي، خدای دې هغه ورکړي. خیر اوسې، مننه، خوشحاله دي. الله امین کې له ټولو چې بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تومان صاحب خبرې وکړلې، همدغه د 201 بېوزله فامیلونه په ډېر دقیق ډول د رضاکارانو لخوا په ګوته سوي دي. په دې کې قوم، سمت او هېچ چا ته لومړیتوب نه درکړل سوی، یوازې هغه کسان چې کونډې، یتیمان او بېوزله کسان وو نو په ډېر مسؤلیت باندې دقیق پېژندل سوي دي چې نن درېیمه توزیع ده. 40 کسان دي پکې، یو پارسل اوړه دي، یو پارسل وریځې دي او 5 لیتره غوړي دي. نو هر چا چې مالي کومک کړی الله جل جلاله دې په دنیا او په آخرت کې ورته قبول کړي، مننه یې ترې کوو او همیش د دغسې مظلومانو د غږ اورېدلو امید جن لرو. مننه یې توفیق. نن دا کومک ته سره اوسو، انشاءالله خوشحاله یې. خوشحاله یم، خدای تعالی هم دین او دنیا سم کړه. خدای تعالی چې هر چا سره تا چې نه موږ سره دا کومکونه کړي، الله تعالی هم دین او دنیا سم کړه. خدای هم کار جوړ کړه، الله تعالی دې موږ له خولې دغونه روزي نوره درکړي. تاسو موږ سره کومکونه وکړو او تاسو موږ سره کومک وکړو او موږ خوشحاله کړو، تاسو ته الله تعالی خوشحاله کړي. خدمت خیریه بنسټ قدرمنو مسؤلینو ته او هغه چا چې له دغه بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې ده الله تعالی دې اجرونه ورکړي. تاسې خپله به هم تاسې انشاءالله ویډیوګانې تصویرونه وګورئ نو 40 کسان دي او 40 فامیلو ته د نن په ډله ییز شکل باندې د خوراکي موادو توزیع کوو. نو هغه مخکې مو په دې خاطر باندې ځنډولي وو او متفرقه مو ورکړلې چې د هوا د خرابوالي وجه وه، هوا یو بارانونه وو نو نه سوی کولی چې غذایي مواد توزیع کړو. نو نن الحمدلله دې ته زمینه برابره ده چې همدغه 40 کورنۍ په ډله ییز شکل باندې خلاصې کړو او الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. نو دا خلک هم انتظار دي، نور مو وخت نه نیسو او یو 2 کسانو سره د نږدې یو دغه کوو، مصاحبه او خبرې کوو، نو هغه به خپل حالات تاسو ته ووایي. او 115 کورنۍ نورې انتظار دي، د هغو هم نومونه لیکل سوي دي. نو که داسې اوس امکانات یې وو او له هغوی سره مرسته وسوله نو ډېره به ښه وي. تاسو سره اوس سوې ده، خوشحاله یې انشاءالله؟ ولې نه یم، انشاءالله ډېر خوشحاله، خدای دې ښو سره وکړي. نور له نورو مؤسسو او دولت
څه هیله ده څه وکړي درسره ولا اصلي مراسة نورا راسا روكا دا يسر دوبلي ولا ساعت كشيلة کمزوری دی ويسار ښه ښه